په یوه ښکلي او شین کلي کې یو مهربانه موچي اوسېده. هغه ډېر ساده ژوند درلود، خو زړه یې له مینې ډک و. موچي به هره ورځ د خلکو بوټان جوړول او د دوی په موسکا خوشحالېده. خو یوه ورځ کله چې موچي له کوره ووت، ویې لیدل چې د کلي سیند وچ شوی، ګلونه ژیړ شوي او د خلکو پر څېرو خفګان ښکاري. د موچي زړه وخوځېد او ویې ویل، زه باید خپل کلي ته بیرته خوشحالي راوړم. موچي واورېدل چې د کلي ترڅنګ یو زوړ جادوګر ژوند کوي. هغه د امید په سترګو د جادوګر کور ته ورغی او په درناوي یې وویل، جادوګر صاحب، زما کلی وچ شوی، خلک غمجن دي، زه خوشحالي څنګه راوړلی شم خپل کلي ته؟ جادوګر په فکر کې شو او ویې ویل، که ته رښتینی زړه ولرې، زړورتیا او مهرباني لرې، زه درسره مرسته کولی شم، خو لومړی باید 3 جادويي توکي راټول کړې. جادوګر موچي ته وویل، ته باید دا 3 توکي راوړې: یوه پاڼه چې د رڼا وړانګې ځلیږي، د خوښۍ اوبه د سیند له ژورې برخې، د مینې ډبره د لوړو غرونو څخه. موچي خپل کوچنی بکس واخیست، ژوره ساه یې واخیسته او د سفر پر لور وخوځېد. موچي لومړی یوه تیاره ځنګل ته ورسېد. هلته یې یوه هوښیاره پیشو ولیده چې ورته ویې ویل، مه وېرېږه، زه درسره مرسته کوم. وروسته د یو پراخ سیند مخې ته ودرېد. هلته یوه زرغون سوی مرسته ورسره وکړه. په غرونو کې یوه کوچنۍ مرغۍ د شپې ورته رڼا وښوده. دوی ټول یو ځای کار وکړ، یو بل سره یې مرسته وکړه او بالاخره یې 3 واړه جادويي توکي پیدا کړل. کله چې د جادوګر کور ته بیرته راغی او توکي یې ورکړل، جادوګر حیران شو او ویې ویل، ما داسې زړور کسان ډېر کم لیدلي دي. جادوګر د توکو په مرسته جادو وکړ. وچه ځمکه شنه شوه، سیندونه روان شول او ګلونه بیرته وغوړېدل. موچي او د هغه ملګرو پوه شول چې اصلي جادو په مینه، زړورتیا او ملګرتیا کې دی. کلی بیا له خوشحالۍ ډک شو، خلک موسکی شول او ماشومانو لوبې کولې او موچي د خوښۍ احساس وکړ. هغه زده کړه وکړه چې هر څوک کولی شي د پاک زړه له لارې نړۍ بدله کړي. پای: جادوګر مرسته وکړه، خو رښتینی جادو زموږ په زړونو کې دی.